په افغانستان کې د دولتي شرکتونو د ښه مدیریت، ملي عوایدو لوړېدو، انحصار او احتکار د مخنیوي په موخه د دولتي شرکتونو د پیاوړتیا او انسجام خپلواکې ادارې په فعالیت پیل وکړ. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 21مې ګڼې فرمان پر اساس له دې وروسته به ټول دولتي شرکتونه د یو واحد چتر لاندې راټول او اړوند چارې به یې د یو مرکز له لوري مدیریت کیږي. د دولتي شرکتونو د تنظیم د خپلواکې ادارې رامنځته کېدو پرانیسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه. د یادې ادارې د پرانیست غونډې پر مهال د دولتي شرکتونو د رهبرۍ پلاوي مشر مولوي احمد جان بلال وویل د دولتي شرکتونو د تنظیم د خپلواکې ادارې له رامنځته کېدو سره به ټول دولتي شرکتونه د یو واحد چتر لاندې راټول او اړوند چارې به یې د یو مرکز له لوري په منظم ډول مدیریت او کنټرولېږي. ټول اماراتي شرکتونه به تر یو واحد چتر لاندې راټول او اړوند چارې به یې د یو مرکز له لوري مدیریت شي. تر اوسه پورې شرکتونه پاشل شوي وو، له مختلفو ادارو سره وو. اوس به ټول تر یوې ادارې لاندې او تر یو چتر لاندې راټول او مدیریت شي، چې دا به هم په کارونو کې بهتري راولي. ټولو اماراتي شرکتونو ته به اساسنامې، کړنلارې، عصري مالي سیستمونه، ستراتیژیک پلانونه، پرمختیایي طرحې ترتیب او عملي شي. همدارنګه مولوي احمد جان بلال زیاته کړه اوس مهال دولتي شرکتونو کې 10,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار مصروف دي. د نوموړي په خبره د یادې ادارې له رامنځته کېدو سره به هیوادوالو ته د کار زمینه زیاته شي او ترڅنګ به هر کال د افغانستان په بودیجه کې په میلیونونو افغانۍ زیاتوالی رامنځته شي. تر اوسه پورې موږ په ټولیزه توګه په شرکتونو کې د 10,000 په شاوخوا کې کارکوونکي لرو. اوس به ان شاء الله العزیز د شرکتونو د کارونو په بهتري او پرمختګ سره د کاریابي زمینې نورې هم زیاتې شي او په شرکتونو کې به مستقیم او غیر مستقیم زیات هیوادوال مستفید شي. د ټولو اماراتي شرکتونو ترمنځ به غوره همغږي او همکاري رامنځته شي، ځکه ټول به د یوې ادارې تر چتر لاندې او رهبري کیږي. په ملي بودیجه کې به هر کال په میلیونونو افغانۍ زیاتوالی راشي، ځکه مخکې اشاره ورته وسوه کله چې دغه تصدۍ د فعالیت په اوج کې وي د ملي بودیجې 80% د دغو تصدیو او شرکتونو لخوا پوره کېدله. په پرانیست غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني بیرادر وویل د تیرې ادارې پر مهال ګڼ شمېر دولتي شرکتونه د بهرنیو اشخاصو په لاس کې لوېدلي وه. د ده په وینا د اسلامي امارت له راتګ سره بیرته په زیاته اندازه شرکتونه فعال او په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ او د مالیې وزارت د مشرتابه په هڅو ډېر شرکتونه بیرته فعاله او د نورو په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. خو په تیر کې د شرکتونو د بهراني وضعیت یو عمده عامل د اشخاصو له لوري د شرکتونو مدیریت کول و. په ورته مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند د دولتي شرکتونو د تنظیم لپاره د خپلواکې ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د اسلامي امارت مشرتابه فرمان وستایه او زیاته کړه چې د افغانستان خصوصي سکتور او په خاصه توګه افغان سوداګر د اسلامي امارت سره په شریکه د هیواد په بیا رغولو کې ترڅنګ ولاړ دي. امارت ترڅنګ د دوی هر څه هدایات چې ان شاء الله هغه ته ژمن دي، خصوصا خصوصي سکتور. خدای تعالی مو په عزت لره، خدای تعالی دې دا فرمان د خیر کې او د دې فرمان په اساس به ان شاء الله په افغانستان کې زه اطمینان در کوم چې پرمختګونه به راځي. د افغانتیور شرکت چې یو ډېر غټ شرکت و چې د چرګانو په باره کې فعالیت درلودي، په هغه کې ان شاء الله د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی. هغه چې پلانونه ان شاء الله موږ به د دې سره خپل کښینو د تصدیو د شرکت سره چې زموږ په واسه کېږي ان شاء الله موږ به هغه همکاري وکړو. په تیرو 20 کلونو کې د ګڼ شمېر دولتي شرکتونو ودانۍ د ځینو زورواکو له لوري په سیاسي دفترونو بدلې شوې وې او د دولتي شرکتونو فعالیتونه په ټپه درېدلي وه چې اوس مهال اسلامي امارت د یادو شرکتونو د بهبود لپاره یوه خپلواکه اداره رامنځته کړه چې له دې سره به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او د بېلابېلو توکو له تولید سره به په یاده برخه کې د افغانانو اړتیاوې تر ډېره بریده پوره کړي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.